بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی جوہر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. سلسله زموږ ادبزار په ادبزار کې نن موږ سره سید الله شان موجود دی. پرملو سره تعلق دی. د پرملو ادبي ټولنې هم غړی دی او تقریبا د 500 کادر وسه شاعري کوي. او بل ملګری موږ سره دی شاهد امین حیران، هغه هم د پرملو ادبي ټولنې ښه ملګری دی او د ډېر وخت نه شاعري کوي. دې سره به خبرې اترې کوو. سید الله دا راته ووایه چې ته غزل ښه لیکې او که نظم ښه لیکې؟ یاره جی ما خو زیات تر کار په غزل باندې کړی دی او غزل ښه لیکم، خوښ مې ډېر زیات. نو دې کې متاثره ده چا نه ستاسې اندازه ده چې چا غزل زیات خوښي؟ یاره جی زه خو زیات تر مطیع الله توراب صاحب اورم. مطیع الله توراب صاحب اورې؟ دا خو ډېر ښه موقع ده. نو څه به راته داسې ووایې تازه غونته څو شعرونه سره خیال دي؟ جی بالکل یو غزل به درته ووایم. غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې مینې د مانه دوستانې وخوړې، مینې د مانه دوستانې وخوړې، خیر دې کتا د جمې شپې وخوړې، او زه د بغیر ګناه کافر کړم اشنا، زه د بغیر ګناه کافر کړم اشنا، ګنې ما څومره کلمې وخوړې او کله زما چې زنکدن واشنا، کله زما چې زنکدن واشنا، رقیب ویل ته معشوقې وخوړې. او دغه سړي ته خو د خیال دی که نه، دغه سړي ته خو د خیال دی که نه، د روجې میاشت کې روجې وخوړې. غزل به درته ووایم جي چې د چا په نوم چې د اشنا زما ګیلې روکې کړې، د هغه کس نه نن بل چا ټولې نخرې روکې کړې. او ما ګناهګار خو اراده نن د توبې وکړله، ما ګناهګار خو اراده نن د توبې وکړله، او د مرګي لار رانه په لار ټولې توبې روکې کړې. او ما د اشنا د سوځېدلي بدن سلې جوړو، ما د اشنا د سوځېدلي بدن سلې جوړو، د خزان باد رانه د اشنا د تن هیرې ورکې کړې. او که چېرې دې نه وي موږ ټول به په غلطه کې وو. شهید امینه که چېرې دې نه وي موږ ټول به په غلطه کې وو. دغه یو کس د جهالت ټولې تیارې ورکې کړې. او ما خو پرانستې وې د ستا په نوم د زړه دروازې، ما خو پرانستې وې د ستا په نوم د زړه دروازې، او ته رانه لاړې ما د زړه ټولې تانبې روکې کړې. او زما د ښځ غونته غلطۍ په وجه تاسو وکړل، زما د ښځ غونته غلطۍ په وجه تاسو وکړل، سید الله تا د محبت ټولې کیسې وروکې کړې. ډېر اعلی ډېر اعلی. دا زموږ ملګری سید الله شان چې موږ ته د غزل شعرونه وړاندې کړل. بل داسې تازه شعرونه؟ شعرونه به یو دوه ووایم او ورپسې غزل دی چې یا لیونی لیونی کېږم یقین وساته، بس در نظم غرسنی کېږم یقین وساته، او ګیره مې سپینه شوه بوډا شوم راته وګوره لږ، ستا په خندا به زلمی کېږم یقین وساته. دې پورې ما ته تاسو بوډا خبره وکړه. بوډا پورې ما ته شعر چې بوډاتوب کې مینتوب کړم، څومره زیات مې د زړه زور دی. جی غزل به درته ووایم چې زما د ژوند سره ځان متړه په تار یو ځای ټول رقیبان متړه، زما د ژوند سره ځان متړه په تار یو ځای ټول رقیبان متړه، او مونږ او غټانو کې ډېر فرق ساتي، مونږ او غټانو کې ډېر فرق ساتي، د خان بچي سره مې خان متړه، او ستا د مینو په شان نه یم ګورې، ستا د مینو په شان نه یم ګورې، او ما سره یار خپل خپلوان متړه، او چې در په در دې کړم خیر دی اشنا، چې در په در دې کړم خیر دی اشنا، اوس مې په لاره د خجران متړه، او ما ته په دغه نظر مه راګوره، ما ته په دغه نظر مه راګوره، او ما ته د هغه کس په شان مه تړه، ما ته نږدې دی زه ترې لرې ښکارم، ما ته نږدې دی زه ترې لرې ښکارم، او ما د جانان سره جانان مه تړه، او تا خو تړلې په تناب باندې دی، تا خو تړلې په تناب باندې دی، او د دار په سر سید الله خان مه تړه. ډېره ډېره زیاته مننه. دا و سید الله شان د پرملو ادبي ټولنې زموږ ملګری. او شاهد امین حیران موږ سره. شاهد امین ته راته خپل داسې تازه شعرونه ووایه که سره خیال؟ ډېره مننه کوم جوخر صاحب، ما سره خو داسې تازه بسنۍ خو دغه د اولس د جوخر صاحب د هسپتال کې ناست وم، نو یاسې مې یو مریض ته خیال شو، تقریبا مرګي حالات پروت و، نو هغه زوی ته څه نصیحت کوم، نو په هغې باندې مې یو څو شعر لیکلي وو چې خدایا د قهر او غضب د امان غواړم، زه په ژوندونه کې ملا ماته د شیطان غواړم، خدایا د قهر او غضب د امان غواړم، او زه په ژوندونه کې ملا ماته د شیطان غواړم، دا بیماری خو ستا د یاد یو ذریعه جوړه شي، ربه ما کلک کړه چې په دې مې کیده جوړه شي، دا بیماری خو ستا د یاد یو ذریعه جوړه شي، او ربه ما کلک کړه چې په دې مې کیده جوړه شي، او د ځنکدن د سختۍ ربه زه پناه غواړم، په اخري وخت کې زه ربه ستا رضا غواړم،
انکر منکر دا سوال جواب راته آسان کړی ربه ته خو هم رحمي شي او ته دې خو هم مهربان کړی ربه او ژبه مې وچه وچه کېږي زه اوبه غواړمه ما له نږدې راشه یو وارې موقعاته غواړم ژبه مې وچه وچه کېږي زه اوبه غواړم او ما له نږدې راشه یو وارې موقعاته غواړمه ګوره چې هیر مې نه کړی ما له به سحر راځی خیر که سحر نه وي نو ما له مازدیګر راځی زه نور څه نه غواړم ما ته یاد کرسي به وایه او د نرخواته نه مخکې ما له به نهار راځی دا نصیحت پرېږدم بچې مې تل خوشحاله ساته د هر چا مینه وړه او ځان ښه کلیواله ساته د کور ماحول نه ښه خبرې جنګ جګړې مه کړه خلک به هر څه وایي ته ورته خبرې مه کړه زما نه پس ګورې په سپینه لمن تور جوړ نه شي او د بدنامۍ نه لرې ګرځه چې پیغور جوړ نه شي بدن یې یخ شو د خپو ګوتو کې زیړې راغی بدن یې یخ شو د خپو ګوتو کې زیړې راغی او سترګې یې سپینې شوې ویلې چې مرګ یې راغی او خیرانه دا خلک په ټول نن په جړا راځي ما له جړا راځي دا وخت په پارچا راځي ما له جړا راځي دا وخت په پارچا راځي ډېره مننه مهرباني